د پاکستان په بلوچستان او سند ایالتونو کې د ملخانو د مخنیوي هڅې چارواکي وایي په ټول هیواد کې ملخانو فصلونو ته میلیارډونه ډالر زیانونه اړولي. بزګر د دې وبا د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه وسیلې کار اخلي. उन्होंने इसको पकड़ने के बाद वो 15 ان حکومت هغو خلکو ته د ملخانو د وزن په اندازه پیسې هم ورکوي چې ژوندي نیسي او همدا ځینو ته هم خورما او هم ثواب دی. اوس د پاکستان د ملکی ادارو ترڅنګ پاوز هم لاس پکار شوی چې فصلونه د ملخانو له کمساري زیانونو وژغوري. د پاوز الوتکې له 4 ورځو راهیسې له هوا پر ملخانو د واشندي. زموږ پوځي ځواکونه په بشپړ ډول له موږ سره همکار دي. څه ناڅه 8,000 سرتیري له موږ سره په همغږۍ کې مرسته کوي. تر اوسه پر زرګونه جریبه ځمکه د ملخانو ضد د واشندل شوې. په پاکستان کې چارواکي وایي پر فصلونو د ملخانو اوسنی یرغل په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو بد دی. एशियन डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम د اسیا پرمختیایي بانک او نړیوال بانک راته ویلي چې $1.5 بلیونه ډالر به موږ ته راکوي چې زموږ غوښتنه ترې $302 میلیونه ډالر به. دا پیسې به په 3 برخو کې لګول کیږي. یوه برخه به د ملخانو د لمنځه وړلو پر روانو عملیاتو لګول کیږي او بله برخه به په راتلونکو 2-3 کلونو کې په ټولو 4 ایالتونو کې د ملخانو د کنټرول پر شبکه مصرفيږي او $50 میلیونه ډالر به د دې پروژې عملیاتي برخې ته بیل کړو. داسې حال کې چې کورونا د پاکستان اقتصاد سخت ځپلی، ملخان د دې هیواد په ځانګړي ډول بزګرو ته لوی ګزار دی. ملخان په ډلهییز ډول چې شمیر یې تر 50 میلیونو رسیږي په یوه ورځ کې تر 145 کیلومترو مزل کولی شي او په 1 متر مربع ځمکه کې تر 0 هګۍ هم اچوي. له پاکستان مخکې د افغانستان جنوب ختیځو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې هم ملخانو فصلونو ته ډیر زیانونه اړولي وو.